السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې په خپل موبایل کې دا رقم ته تصویران پټ کړئ او دا رقم ته ویډیوګانې پټې کړئ چې د هیڅ چا به هم تاسو ته سر نشي در خلاص. نو ګورو ملګرو، زه به تاسو ته یو اپلیکیشن در وښیم. هغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو بیا به تاسو وکولی سئ چې په خپل موبایل کې هر شی سرچ کړئ په ګوګل کې او په ګوګل کې خپله ټوله لازمي ډیټا پټه کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم تاسو راسئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم نیکسټ او بیا نیکسټ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو نیکسټ ووایئ، دغه رقم ګیټ سټارټډ ووایئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو ګیټ سټارټډ ووایئ، دلته به تاسو راسئ پاسورډ به ورکړئ. یعنې هر پاسورډ چې تاسو غواړئ چې ورکړئ، هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ. نو ګورئ ملګرو، زه پاسورډ ورکوم چې دغه رقم 1000 یعنې ما 1000 پاسورډ ورکوي او دغه رقم دلته په دا بله خانه کې بیا ما 0 ولیکل. نو ګوره 1000 ما پاسورډ ورکوي، دغه رقم به دغه تاسو چیش کړئ، سیو کړئ. کله چې وګورئ ملګرو، دغه تاسو سیو کړئ، دغه رقم اوس به دلته تاسو ته ګوګل خلاص شي. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو ته ګوګل خلاص شو، اوس زه راځم په سرچ کې یو شی لیکم. نو ګورئ ملګرو، زه ورته لیکم چې www.phoneworld. نو ګورئ ملګرو، زه پون ورلډ لیکم. نو ګورئ ملګرو، www.phoneworld.com دغه رقم دغه ما ولیکئ او دغه رقم به تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ، دغه اول ویب سایټ ده، دغه به تاسو دلته چیرې خلاص شي. کله چې وګورئ ملګرو، دغه تاسو ته خلاص شو، اوس خو دلته ما یعنې یو ویب سایټ کې ولیکئ یا یو تصویران کې سرچ کړو، هغه ټوټل دلته یعنې خاص کله ګوګل هغه دلته راړی وي. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې په دغه کې ډیټا پټه کړئ، نو په دا سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کوډ ورکړی ولو، تاسو په هغه 1000 کې ووایئ او دغه رقم دغه تاسو چیش کړئ، سرچ کړئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ، وایي پلیز ایډ ا فولډر، یعنې یو فولډر ایډ کړئ. کوم فولډر تاسو چیش یعنې په کوم فولډر کې تاسو غواړئ شیان پټ کړئ. نو زه د 1 2 3 په نامه چیش کوم کمپروم، یعنې 1 2 3 په نامه ما جوړ کړئ او دغه رقم اوس هر شی تاسو غواړئ چې ور واچوئ، نو دغه رقم به تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ. نو فولډر تاسو مکمله فولډر ور اچوئ سي، فوټو او ویډیوز، فوټو اینډ ویډیوز، تاسو فوټو ویډیوګانې ور اچولی سي او په کیمره کې تاسو اوس خپله تصویران اخیستلی سي. نو تاسو به فوټو اینډ ویډیوز ووایئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو فوټوز اینډ ویډیوز ووایئ، دغه رقم که اوس هره ویډیو تاسو غواړئ چې پټه کړئ او هر تصویران تاسو پټ کړئ، نو هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره چیش کولی سئ، پټولی سئ. نو صرف او صرف تاسو په هغه تصویران باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو په هغه تصویران باندې کلیک وکړئ، هغه به دلته چیش سي، پټ سي. دغه رقم بیا تاسو ایډز ویډیو ووایئ. نو کله چې وګورئ ملګرو، تاسو ایډ ویډیو اینډ فوټوز ووایئ. نو اوس که هر تصویر تاسو غواړئ او هر ویډیو تاسو غواړئ چې پټه کړئ، هغه تاسو صرف کلیک باندې کوئ، هغه به چیش کېږي، پټېږي. نو دغه رقم که کله اول لارې به دغه ځای ته راسي، بیا به تاسو راسئ په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ، نو هغه به چیش سي، سلیکټ سي. کله چې وګورئ ملګرو، هغه تاسو بیرته سلیکټ کړئ، هغه به ان هایډ کې بیرته تاسو چیش کولی سئ، ختمولی سئ. نو ملګرو، په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی سئ چې په خپل موبایل کې یعنې خپل لازمي تصویران او ویډیوګانې پټې کړئ. نو بیرته که وګورئ ملګرو، راوستل تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به راسي، یعنې ما 1000 کوډ ورکړی ولو، تاسو به 1000 کې ووایئ. کله چې تاسو 1000 کې ووایئ، نو هغه به تاسو ته اوس چیش سي، یعنې تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ، هغه به تاسو ته خلاص سي. نو ستاسو د موبایل لازمي ډیټا به ټوټل دلته محفوظه وي او پټه وي او د هیڅ چا به هم سر نه په خلاصېږي. نو ملګرو، ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.